نو تعالی کی مروت ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ نن د پښتون قومي تحریک یا مروت بیٹانی قومي تحریک چې کوم بنیادی یو معیار دا یو اصول دي په ایګه موږ پوی کوو تاسو خو ایګه نه مخکې اول موږ پاکستان ریاست نه دا مطالبه کوو چې په باجوړ چې کوم اپریشن شروع ده د موږ برپور مزمت کوو او مطالبه کوو چې فوري طور باندې د اپریشن بند سي. دا خلک ته نه آی ډي پیس کډوال جوړیږي نه د کورونه په باندې خالی کیږي. د دهشتګردو سر ماتول دغه صرف دا طریقه نه ده چې تا اپریشن کوي بیا اپریشن کوي بیا اپریشن کوي چې کوم اپریشنان سوي دي ایګه څه ریزلټ وروته دا حل نه ده. موږ همیشه دا خبره کړې ده چې اپریشن چې ده دا گیم ده، دا د امریکې گیم ده، دا مکمل امریکې گیم ده او دا گیم کوم مسترد کړای ده. دا گیم پښتون قوم نه مني او دا گیم باندې غټ سوال دا ده چې پښتون په خاورې دا گیم کیږي بل ځای دا گیم نه کیږي. او موږ پرون دا خبره کړې ده نن یې کوو سبا بیا کوو چې دا پښتون په خاورې به داسې یوه غټه دماکه کیږي چې بیا څوک برداشت نه کړي. نو دا به جوړ اپریشن د فوري طور باندې بند سي. دهشتګردو ختم کولو دهشتګردي ختم کولو نور ډېرې لارې دي، نور ډېرې طریقې شته. او دغه نه بیا غټ سوال دا ده چې دا دهشتګرد له کومه راځي، دا دهشتګرد څوک جوړوي، دا دهشتګرد ولې جوړیږي او دا دهشتګرد ګرځوي څوک، دې دهشتګردو ته پناه څوک ورکوي. دا دهشتګرد چې په کومو سنټرو چې په کومو کیمپو چې ټریننګ سنټرې دي او دا ګرځي او اوسېږي په دغه پاکستان چې نه دا غټ سوال ده چې دا څوک دي. دا په عربو خرچه، په عربو اسلحه، په عربو هتیار او دا جدید ټکنالوژي او دا ډرون او دا جدید ترین هتیار دا له کومه راځي او دا دومره منصوبه ساز، دا دومره دا های برین او دا دومره یو غټه پالیسي او دا دومره غټ قوت او دا دومره طاقت، دا ټول سوالات دي. دې جوابونه چا سره نسته. دا پکار ده چې موږ ته ریاست دا جوابونه راکړي پښتون ته. نو پښتون په خاورې موږ اپریشن نه غواړو او نه موږ ته قابل قبول ده. برپور مزاحمت یې کوو او باجوړ خلکو چې څه قسم موږ سپورټ ضرورت وي ورته موږ به هر قسم سپورټ او ملاتړ ورسره کوو. چې چېرته اپریشن وي، چېرته پښتون سره ظلم او جبر وي، موږ به کلک ورسره ولاړ یو. دویمه خبره دا کوو چې موږ د دغه تحریک مقصد چې ده د پښتون امن او د پښتون وسایل، پښتون امن او د پښتون وسایل. د پښتون امن ولې خراب ده، پښتون په خاورې امن ولې خراب ده، دا بدامني او دهشتګردي ولې ده. او دویم چې د پښتون کوم وسایل دي په دې چې پښتون ته خپل حقوق ولې نه میلاویږي، پښتون ولې له خپلو حقوقو نه محروم ده. او دریم پښتون سره دا ظلم دا جبر په مختلفو طریقو اپریشن په ذریعه باندې او دهشتګردي په نام باندې او کله په یوه نام او کله په بل نام او کله په بل نام، کله اینټي سټیټ دي او کله باغیان دي او کله دهشتګرد دي او کله شرپسند دي، کله فتنة الخوارج ده، کله فتنه څه شی ده. دا مختلف نامو باندې پښتون کرش کیږي او پښتون وینه تویږي او پښتون بربادیږي. دا ولې دا موږ تحریک ایجنډا ده او د موږ اصول دا دي د تحریک چې موږ ته په دې ایجنډې چې
دا اصل چې د حضرت ابراهیم علیه السلام ایجنډا ده. دا ایجنډا موږ قرآن پاک نه راخسته ده او دا د حضرت ابراهیم علیه السلام ایجنډا ده. په دې چې موږ ته څوک رکاوټ جوړېږي، که هغه مشري، که هغه لیډري، که هغه سیاستداني، که هغه MNA MPA یا سینیټري، که هغه وزیر اعلی یا که هغه منیسټري، چې څوک موږ ته رکاوټ جوړېږي، دغه رکاوټ ختم کولو به موږ هر قسم کوشش کوو، جدوجهد به کوو او دغه سره به موږ مقابله کوو. ملاتړ خو مې نه کوې، سپورټ مې نه کوې، حمایت مې نه کوې، هیڅ قسم امداد مې نه کوې، الټه ته ما ته رکاوټ جوړېږي، نو بلکل به دې مقابله کوو او تا سره به هغسې جهاد کوو چې څرنګې د ظالمانو، جابرانو، غاصبانو سره موږ جهاد کوو. موږ باندې د څوک دا لیبل نه لګوي چې دا علماء کرامو مخالف دي یا د مدارسو خلاف دي یا د مساجدو خلاف دي. نه، موږ د علماء کرامو نه یو مخالف، موږ د مدارسو نه یو مخالف، موږ د مساجدو نه یو خلاف. خو که په علماء کرامو چې څوک په حقو نه درېږي، د حقو مخالفت کوي یا په حقو باندې سیاست کوي یا د پښتون په دغه امن او په دې وسایلو باندې خاموشي، نو دغه ملا باندې موږ نه همیشه د درباري ملا سره موږ مقابله ده. علماء حق موږ سر تاجونه دي. درباري ملا چې دای نه حق بیانوي، نه حق خبره کوي، نه دای د پښتون په ظلم او په جبر باندې خبره کوي او نه د پښتون امن او وسایلو لپاره دای میدان ته راوځي او الټا موږ تحریک ته رکاوټ جوړېږي. نو دغه سره موږ مقابله ده، دې سره مو جنګ ده او ښه قوت او طاقت سره بیا مقابله کوو. دغسې که سیاسي پارټیو چې موږ ته څوک مخ ته رکاوټ جوړېږي، موږ بیا ډټ کر مقابله کوو. او که چېرته موږ ته بل سړی رکاوټ جوړېږي، موږ بیا ډټ کر مقابله کوو. خو دا لیبل دی په موږ باندې څوک نه لګوي، نه مو دی په دغه باندې څوک خرابوي یا نه مو دی په دغه باندې څوک ذلیلوي. اصل ایجنډه یې، اصل پلان یا منصوبه یې سیاست ته مخته کوي علماء کرام، مدارس او مساجد. موږ مدارسو په حق شو، خو که مدارسو چې غلط کار کېږي نو به موږ باقاعده مقابله کوو. موږ مساجدو په حق شو، خو که مساجدو چې غلط کار کېږي موږ بیا باقاعده مقابله کوو. موږ علماء کرامو په حق شو، خو که علماء کرامو چې داسې درباري ملایي چې دا یې غلطه کوي، موږ بیا مقابله کوو. دا موږ اصول ده. علماء حق ته پسې چیکسي د غلطو خلکو دا درباري ملا چې دا دغه پسې دی علماء حق چیکسي دو دې مقابله وکړي. دا دو فرض ده، ځکه چې ډیر نقصان چې کوم ده که نه معاشرې چې اسلام چې ډیر نقصان درباري ملا کوي، چې دا حق نه بیانوي، دا په حقو درېږي نه، دا حقو مخالفت کوي، دا حقو ته رکاوټ جوړېږي، دا درباري ملا ده. دغه پسې دی علماء حق چیکسي او نه دی موږ باندې څوک نور الزامونه، نه موږ الزاماتو پروا کوو، موږ چا پروا نه کوو، موږ هېڅ چا پروا نه کوو. دا خیري په کلکو ټکو دا خبره کوم پښتو، هېڅ چا پروا نه کوو. رحمان بابا په دغه شعر مو ایمان عقیده ده چې الله در سره مل نه رحمانه که لشکر در سره یک تنها یې، الله بغیر چا پروا نه کوو. ټي ټي پي ده چې د ټوپک یې اخیستی ده، د کورو و درګو چې د غرو چې دا دغه ټي ټي پي به موږ ډټ کر مقابله کوو، ډټ کر مقابله بیا کوو. که چېرته اسلام پاره کار کوي، که چېرته د پښتون قوم خاورې د پښتون قوم پاره کار کوي،
بیا موږ ټي ټي پي سره ولاړو ورسره شي دي نه ورسره دی شي موږ څه ذاتي اختلاف دی پټي لانجه مو نسته ورسره تر برګیانات لانجه مو نسته ورسره خو چې دماکیر کوي که نه امړی مو کلک جنگ مو دا ورسره نه منو نه د طاقت منو نه یې قوت منو نه یې بدماشي منو قسم په خدای چې نه منو د طاقت خو سره هلته نشته دی چې جي دا یې کور چې ناسته بیا ته کورو چې درګو چې طاقت چېرته ده ته میدان ته راتلی نه شې بیا د سره طاقت او قوت چېرته ده خو مقابله بیا کوو غل ده ډاکو ده خو که بیا څه خبره وي بیا هغه سره موږ خبره کوو موږ خبرې ته هر چا ته تیار یو فوج که ډېر طاقتور ده ډېر قوت طاقت ته ورسره غلط یا نه بنو چې دی ما ته امن چې له خړو اوبو چې له وسایلو چې رکاوټ جوړېږي قسم په خدای چې پروا نه کوو انې دا قوت طاقت منو نه بل چاول منو نه بل چاول منو نه بل چاول منو هېڅ چاول نه منو که چېرې موږ په دغو دوه ټکو غلط یو چې امن غواړو او وسایل غواړو وسایلو چې په 1 نمبر باندې خړې اوبه غواړو مروت کنال ته که په دې غلط یو حکومت سره چینېږو ټي ټي پي سره چینېږو درباري ملا سره چینېږو بل که څوک سیاستدان لیډر ایم این اے ایم پي اے سینیټر موږ خو اوله لانجه خپله کې مرات ایم این اے سره ده سپورټ مو یې کړی ده لانجه مو ده ورسره بیا مو دومه لانجه ایم پي اے سره ده سپورټ مو یې کړی ده خو لانجه مو ده ورسره دغه نه غټه لانجه مو وزیر اعلی سره ده د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره مو له ټولو خلکو غټه لانجه ده د اوس باجوړ اپریشن اجازه چې ورده دا مو دا قوم سره غداري وکړه قوم ته بل څه وایي نه بل څه کوي قوم ته بل څه خبره کوي نه فیصلې بل څه کوي قوم ته بله خبره کوي نه ادارو سره بله خبره کوي دا ډبل گیم دا قوم سره غداري ده موږ ایم این اے قوم سره غداري کوي موږ ایم پي اے قوم سره غداري کوي موږ میر قوم سره غداري کوي موږ سیاستدانان قوم سره غداري کوي موږ لیډران قوم سره غداري کوي موږ وزیر اعلی په 1 نمبر قوم سره غداري کوي موږ چا سره نسته موږ نه چا سره سیاست شته نه مو چا سره پارټۍ شته نه مو چا سره ډله شته موږ ځان ته یو انډیپینډنټ موومنټ یو خود مختار آزاد تحریک یو چې څوک مو سپورټ کوي سپورټ یې کوو چې څوک رکاوټ ورته جوړېږي مقابله یې کوو دا مو پیمانه ده اوس دې چې ملایي صاحب ده ملا څه دا نه ده چې پیغمبر ده دې چې زه په خپله شامل یم ځکه رکاوټ په چې جوړېږي ما ته دې د نوره وایي ویلي چې همیشه ورته ویلي دي که چا څه خبره وي که ملا څه خبره وي درباري ملا علماء حق سره موږ خبره نشته که درباري ملا څه خبره وي په هر میدان ورسره چینېږو چېرته غلطه شوای سي رودې شي یا غلطه به موږ له ځان نه باسو که بل لیډر لا سیاستدان موږ ته غلطه شوای سي راځي دې غلطه در شي موږ به له ځان نه درې کوو دغسې حکومت ته ډي سي ده کمیشنر ده ډي پي او ده ډي اي جي ده غلطه یې نه منو زیاتوب یې نه منو رکاوټ چېرته جوړېږي مقابله مو یې کړې ده بیا کوو اوس چې کمیشنر ډي سي ډي اي جي ډي پي او نوي راغلله موږ سپورټ کوي په امن چې په خړو اوبو چې موږ یې سپورټ کوو ورسره ولاړو صفت یې کوو تعریف یې کوو خبرې یې منو دې نه مخکې کمیشنر چې جبر یې کاو ظلم یې کاو ډي اي جي جبر ظلم کاو په مقابلې ورته ولاړو نه مو اف آی آر او ته کتل نه مو 3 ام پي او ته کتل نه مو شیډیول 4 ته کتل نه مو شناختي کارډانو بلاک کولو ته کتل نه مو نوکریګانو ختم کولو ته کتل یوې ته مو نه کتل بس دا مو معیار ده چې څوک که چېرته موږ تحریک سپورټ کوي موږ تحریک نه امن وسایل پښتون قام پښتون خاورې سپورټ کوي حق سپورټ کوي موږ سپورټ کوو مخالفت مو کوي ډټ کر مقابله به کوو